कराची کې دا طریقه دی باب المدینه کې چې پزمکه باندې داسې د سلیټ یا د خښتو دیوارونه راوچت کی او مړای پکې کېږدي. نو ګوره دا منع دی او دا زمونږ د اسلامی طریقې خلاف دی. طریقې کار دا دی چې یا به لحد ته جوړوي او یا به شک جوړوي او په دې طریقې سره به که لحد جوړوي نو ما کومه طریقه چې بیان کړه په هغې طریقې سره به بیا مړی پکې کېږدي او که شک وي نو بیا به په هغې طریقې سره چې غار به ورته وکیندي او بیا به تر زنګنونو پورې 3 یا 4 پیرې به دیوار را اوچت کې بیا په هغې کې دننه مړی کېږدي او بیا به له پاسه تختې یا سلیټ نور څه پې باندې کېږدي. زما خوږو خوږو اسلامینو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دې باندې تاکید کړی دی چې مړي ته جوور قبر کیندئ او لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ هم خپلو بچیانو ته په دې طریقې سره پسې توکړو چې ماتا جوور قبر کیندې. لہذا دا کومه طریقه چې شروع شوې ده لدین د مونږه اجتناب کو. نبی کریم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم خو فرمان دی فرمایي تاسو چې مړی ووینئ نو کور والو ته دعا ته ورځئ. فرمایي په جنازه کې یو قرات ته په خخاول هم یو قرات ته او په تعزیت کولو کې هم یو قرات ته او فرمایي دا یو قرات چې د احد غره برابر وي.